نننې بحث زمونږ په کار یا په لیټن کې چې ورته دغه وایي ورک، په دې باندې راټول دی چې دا څه ته وایي. نو وروسته به موږ وګورو چې د کار دا یو ډېر ښه خیال دی او دا یو ډېر د دې حساب کتاب به موږ ته دا خبره په ګوته کړي چې یو څیز دی د هغه نه انرژي په کومه طریقه باندې وځي او په کومه طریقه ورته راننوځي. نو د انرژي د راننوتو او د وتو خو ډېرې طریقې دي. یوه طریقې کار ده چې یو شي باندې کار وشي یا یو شی کار وکړي. نو دا به دوه قسمه کار به په دوه قسمه وي، یو شي باندې به کار شوی یا به یو شي کار کړی. نو هغه به مونږ ورسره ورسره زده کوو. خو راځئ دا وګورو چې کار وایي څه ده. نو مونږ به د یو اسان مثال نه ته شروع وکړو. مونږ وایو چې کار په فزیکس کې، داسې خو په عام ژوند کې مونږ وایو چې یو سړي کار وکړو، مونږ کار وکړو، ته کار کې لګیا یې او یا مې ځان له کار وکړو یا دې ځان له کار وکړو، لانجه دې ځان ته جوړه کړه. نه، دغه علاوه مونږ دلته به کار د ټکی چې کوم دی دا به په فزیکس کې د یو خاص کره حساب کتاب دپاره فکاروو. او حساب کتاب دا دی چې د مثال په توګه که یو باکس راواخلو مونږه او دې باکس باندې دا په یو وار میدان پروت دی، اوار میدان باندې پروت دی او په دې باکس باندې چا زور ولګاو 10 نیوټنه، یعنی 10 نیوټنه دیکا دی ولا ورکړه. دی په دې ځایګي باندې دی او د دیکې په نتیجه کې خدا دیکا ولته ورکړه او د دیکې ورکولو په دوران کې د خپل ځای نه وخوځېده. د مثال په توګه د 15 میټره وخوځېده. سمه ده؟ نو زمونږه مسله دې وخت کې چې مونږ کومه راګیره کړې هغه دا ده، مونږ وایو یو باکس دی او هغه له مونږ 10 نیوټنه زور مو پرې ولګاوه او 10 نیوټنه زور مو پرې داسې ونه لګاوه چې ګینې 10 نیوټنه دیکا مو ورکړه او بیا هم پرېښوده. نه، 10 نیوټنه زور لګولو په دوران کې په دغه زور پرې لګي او په دغه لګېدو په دوران کې د 15 میټره مزل ووهو. نو مونږ وایو چې په دې باکس باندې کار شوی دی. د کار دپاره مونږه دا ټکي لیکو ډبلیو، کوم چې د لیټن د ورک نه راغلی دی. په ده باندې کار وشو چې ته مونږ ډبلیو وایو او دغه کار برابر دی په ده باندې چې کوم زور لګېدلی دی او د هغه زور په نتیجه کې د زور لګېدلو په دوران کې چې د ده په ځایګي کې څومره بدلون راغلی دی. صحیح شو؟ نو زمونږ په دې مثال کې مونږ په ده باندې 10 نیوټنه زور لګولی دی او د هغې په نتیجه کې د 15 میټره په ځایګي کې بدلون راغلی دی. نو دا 50 شو. اوس دا زور چې کوم دی دا په نیوټنو کې د دې کچ میچ کېږي، په ځایګي او د ځایګي بدلون چې کوم دی هغه مونږ په میټرو کې کچ کوو. نو مونږ وایو چې په ده باندې 50 نیوټن میټره کار شوی دی. اوس دا نیوټن میټر چې کوم دی دا به مونږ هر وخت نه لیکو، نو مونږ وایو چې په ده باندې 50 جوله کار شوی دی. اوس دا جول خو چې مونږ مخکې ویلو چې دا خو د انرژي یونټ دی. نو دا د انرژي دا کوم څیز چې مونږه د کوم حساب کتاب چې مونږ وکړو نو دا یو قسمه د انرژي حساب کتاب مو وکړو. مونږ وایو چې دا کوم سړي په دې باکس باندې زور لګولی دی په اصل کې دغه سړي په دغه باکس کې څومره انرژي ورچولې ده. نو هغه د کار په شکل کې دغه باکس ته انرژي ننوتې ده. مونږ به بیا وروسته وګورو چې دغه انرژي په باکس کې څنګه راظاهرېږي. دغه انرژي په باکس کې د کینیټیک انرژي د بدلون په شکل کې راظاهرېږي. نه به مونږ وروسته وګورو. راځئ چې د کار مثالونه لاول وګورو. نو راځئ چې یو بل مثال واخلو. د مثال په توګه په یو باکس دی په ځمکه باندې پروت دی او دله یو سړي پې زور ولګاو او مونږ وایو چې زور یې پې اف ولګاو او د دې دا زور پې د یو څه وخت دپاره ولګاو او په هغه وخت کې دا باکس د خپل ځای نه وخوځېده او دې ځای ته راغی.
نو مونږ وایو د لومبه زیږې چې کوم نو هغه x1 او د دویم زیږې چې کوم دی هغه x2 دی د دې مطلب دا شو چې مونږه د یو خاص ځای نه د زیږې حساب کتاب کو لکه مونږه د دې ځای نه د زیږې حساب کتاب کو چې کوم ته مونږه x0 وایو صحیح نو مونږ وایو په دې باکس باندې د x1 د لومبي زیږې د دې ځای نه په زور لګېدل شروع شو دا زور په لګېدل تر د x2 پورې د دې ځای پورې په زور لګېدل نو په د باندې چې کوم کار شوی دی مونږ وایو دا د باندې زور چې کوم لګېدل دی او دا غي سره به مونږ ضرب کو د په ځای کې چې کوم بدلون راغلی دی نو هغه د x2 نه چې x1 لري کی نو دا به مونږ سره دا چې کوم بدلون په ځای کې راغلی دا به سره پاتې نو په دا تیر مثال کې تاسو کتل چې دا زور مونږه 10 نیوټن لګولیو او په ځای کې بدلون 15 میټر راغلی نو دا مونږ سره 50 جوله کار شوی اوس دا مزل چې د کړو دا 15 میټر اوس دا ضروری نه ده چې د کم ځای نه چې مونږ کچ میچ کو دا په دغه ځای پورې اړه لري په ځای کې بدلون چې کم دی نو هغه په دې پورې اړه نه لري چې مونږ کچ میچ د کم ځای نه کوو د مثال په توګه د لومبه ځای کې دی شي 10 میټر او دا دویم ځای به خامخا 15 میټر نو په ځای کې بدلون چې کم دی د x2 نه چې مونږ x1 لري کو نو 15 میټر راغلی دام کې دی شي کړه د لومبه ځای ته مونږه 100 میټر وایو یعنی د کم ځای نه چې مونږ کچ میچ کوو دا وته او خوځو نو دا دویم ځای به خامخا د 100 او 15 میټر ځکه چې په ځای کې بدلون 15 میټر دی دغه په دې پورې اړه نه لري چې موږ د کم ځای نه کچ میچ کوو نو کار چې کم دی په یو شی باندې هغه په هغه باندې څومره زور لګېدلی دی او دغه زور لګېدلو په دوران کې د په ځای کې څومره بدلون راغلی دی اوس دا خو په هغه حساب کتاب کې کله چې یو څیز باندې زور لګېدلی دی او بدلون په ځای کې هم په هغه اړخ کې راغلی په کوم اړخ کې زور لګېدلی دی اوس داسې هم کیدی شي چې یو باکس دی تا په رسۍ پورې وتړو او رسۍ د لاس کې ونیوله او په دې په ځمکه باندې راکاږي صحیح شو نو د رسۍ په ذریعه باندې یا د رسۍ په مټ باندې د باندې چې ته کوم زور لګې هغې ته ټینشن وي او دغه ټینشن د مثال په توګه 10 نیوټنه دی په رسۍ کې خو د دې رسۍ د زور په وجه باندې د په ځای کې چې کوم بدلون راځي نو د ځمکې سره سره راځي یعنی د خپل ځای نه وخوځېده او د دې ځای نه دلته راورسېده نو د ځای چې کوم دی هغه لومبنی هغه دا دی او دویم ځای دا دی x2 اوس کو ستاسو خیالي په دې مثال کې دا زور چې کوم دی د په یو داسې اړخ کې دی چې دی نه د ځایګي د بدلون په اړخ کې دی او نه هغې د نیغ په نیغه دی منځو معنی کې دی نو په داسې حال کې بیا مونږ وایو چې د دې زور دوه حصې دي یعنې کله چې مونږ د ټینشن دا زور چې کوم دی د دوه حصې جوړې کړو او یوه حصې ته مونږ ووایو چې هغه دا حصه ده کوم چې د ځایګي بدلون چې کوم دی هغې ته نیغ په نیغه حصه ده دا په ځایګي کې بدلون راغلی او بل چې کوم دی د دې زور دویمه حصه هغه ده د دې بدلون د لیکې سره د ځایګي د بدلون د لیکې سره پرته ده په دغه اړخ کې ده نو مونږ وایو چې که دې ګټ دا زور چې کوم ګټ جوړوي د ځایګي د بدلون سره که دغې ته مونږ تیټه ووایو نو د دې زور دوه حصې دي یو دی ټي ساین تیټه او د دې زور دا دویمه حصه چې کوم د بدلون په اړخ کې ده د ځایګي د بدلون په اړخ کې ده نو دغه ټي کوساین تیټه نو مونږ وایو چې دا کوم نیغ په نیغه زور دی
د زیږی بدلون ته نښبنی غده نو په دغه اړخ کې په زیږی کې بدلون نه راغلی نو دغه ته مونږه د منځو باسو نو مونږ وای د زور 2 سی دي ټنشن چې کوم 10 نیوټن د 2 سی دي د دې یو حصہ چې کوم دا هغه زیږی کې د بدلون په اړخ کې ده د دې یو بل حصہ دا چې هغه ته وی ټي ساين تیټا هغه د زیږی بدلون ته نښبنی غده نو مونږ چې په غوړو ګون د زیږی کې بدلون چې راغلی دی نو دا په زیږی کې بدلون راغلی دی x2 minus x1 او دا د دغه زور په اړه کې راغلی دی یعنی د دغه زور په مټ باندې دا بدلون راغلی دی د بل زور ته کوم وګورو نو په بر او ښکته نه دی دا جسم په بر ښکته نه دی د په ځایګي کې بدلون نه دی راغلی نو موږ بیا وایو چې دا د زور دا یو حصہ چې د کار کړی دی د فزیکس په حساب او د بل حصے کار نه دی کړی نو موږ وایي کار چې کوم دی هغه د زور هغه حصہ ده کوم چې د بدلون په اړخ کې ده په ځایګي کې د بدلون او دا غي سره چې موږ د ځایګي د بدلون ضرب کو نو دا موږ سره کار شوی دی د مثال په توګه کو دا ګټ دلته جوړ شوی دی د 80 درجو نو موږ سره د ځایګي د بدلون په اړخ کې چې کمزور دی نو هغه د دیرش زله د 80 کوساین د زور هغه سره چې د ځایګي په بدلون کې ده او د مثال په توګه کو د اړومبه ځایګي کم مثال په توګه راته ځنه مونږه کچمیش کو دا زمونږه د حواله ځای او دا x1 چې کوم دی نو دا لس دی میټر دی او x2 چې کوم دی نو دا 10 میټر دی نو د په ځایګي کې بدلون راغلی دی 10 نو لس لر کنه 0 میټر صحیح ده د 80 کوساین نیمی نو نیم زله 10 چې کوم دی نه 15 شو 15 ل په شلو کې ضرب ورکا نو دا 300 نیوټن د ماسه 300 جوله صحیح شو نو کو دا ګټ د 80 درجوي نو دا نیخ پنی غزور سمره دی نو راځي چې دغه وګور کیلکولیټر 80 او د دې بساين واخلو صحیح شو او ول به ضرب ورکو په دیر شو کې د زور سپینځیش ته شپږیش تقریبا شپږیش نیوټن زور چې کم دی هغه موږ سره بیکاره شوی سمه تقریبا شپږیش نیوټن زور چې کم دی هغه کار نه کوي کار نه دی کړی ځکه چې دغه شپږیش نیوټن زور چې د ټول زوري سره چې کم دی خپنیغه د ځایګي بدلون ته نو دغه کار نه کوي ښه نو بیا خلک د سلیکي چیرې دا زور دا کار منګه نوایو چې دا د زور هغه حصہ چې د ځایګي د بدلون په اړه کې دا دلته دا ډیلټا ایکس ماولی کو په ځایګي کې بدلون او د زور په هر اړه کې خو موږ به هغه حصہ اخلو چې د ځایګي د بدلون په اړه کې نور باقی زور به ورزو لرکو به چې کوم کار نه دی کړی صحیح ده نو مونږه بیا په عامه توګه وایو چې یو سیز دی یو باکس دی د مثال په توګه او په د زور لګېدلی دی او د خپل ځای نه خوځېدلی دی په دې اړخ کې خلاص ده د په ځایګي کې دغه مره بدلون راغلی دی په د باندې چې کمزور لګېدلی دی نو هغه د دې ځایګي د ټول ټال زور چې کم دی هغه د دې ځایګي د بدلون سره د رسۍ په مټ په لګېدلی دی یا چا دی کور کړی دا خو زور په داسې لګېدلی دی چې هغه د دې ځایګي د بدلون سره یو ګډ جوړی تیټه نو موږ بیا وایو چې دا کار چې کم دی دا د زور او د ځایګي د بدلون که دواړه موږ ویکټر ورته وایو او د دواړو ترمنځ یو ګډ جوړیږي چې هغې ته موږ وایو انګل تیټا نو دا زور دا کار چې کوم دی دا کوم فزیکس کې چې موږ څه کار وایو دا یو داسې شی دی چې دا د زور او د ځایګي په منځ کې یو خاص قسمه ضرب دی چې هغې ته وایي ډاټ پراډکټ یا سکیلر پراډکټ هم ورته وایي یعنی دوه ویکټر موږ داسې ضرب کو یو بل سره چې نتیجه ویکټر نه دی
او یو داسې نمبر دی چې هغه سکیلر دی. نو تاسو ته پته ده چې کار چې کوم دی موږ وکتل چې دا د انرژي برابري، دا یو خاص قسمه د انرژي ده چې په یو شي کې موږ ورچولې ده، موږ په زور لګو، د زور په نتیجه کې په هغه شي کې موږ یو خاص انرژي ور واچوله. نو انرژي خو سکیلر دی او وکټر نه دی، خو دا د دوو وکټرو نه جوړ دی. نو د دوو وکټرو نه موږ سکیلر داسې جوړو چې د هغې په منځ کې موږ ډاټ پراډکټ واخلو. نو تاسو وکتل چې د ډاټ پراډکټ په نتیجه کې موږ ته دغسې راځي، نو موږ وایو چې د دوو وکټرو A او B چې دوه وکټري د مثال په توګه زموږ مثال کې دا یو زور دی، دا بل په ځایګي کې بدلون دی، یا اسیم دوه وکټري دي. نو موږ وایو د ډاټ پراډکټ برابري د دې منځ کې یو ډاټ وکړو او د دې ډاټ خاص مطلب وي. د دې مطلب دی چې موږ به د A شمیره راواخلو، د B شمیره به راواخلو، یو بل سره به یې ضرب کړو او ورسره به یو دریم شی ضرب کړو او هغه د دغه دواړو په منځ کې چې کوم ګوټ جوړېږي دا یې کوساین به واخلو، دې سره به یې ضرب. د مثال په توګه که دا A یو وکټر دی چې هغه یعنی 10 نیوټنه زور برابر دی او په دې اړخ کې دی. اوس دغه اړخ ما ته پته نشته چې کوم څه ورته ووایم، خو په دې شکل کې خو تاسو ته پته لګي چې په دغه اړخ کې. B یو وکټر دی چې هغه د زور په نتیجه کې په ځایګي کې بدلون راغلی د مثال په توګه د یو شي او په دې اړخ کې راغلی دی، په دې اړخ کې کوم کې چې دا وکټر دی، او د مثال په توګه دا 100 میټره بدلون په ځایګي کې راغلی دی. نو او د مثال په توګه د غزور او د ځایګي کې بدلون په خپل منځ کې جوړ کړی دی د 45 درجو ګټ جوړ کړی دی. نو د دې دواړو وکټرو په منځ کې چې کومه ډاټ پراډکټ دی ضرب دی، نو موږ به وایو چې دا د A شمیره ده، د A شمیره 10 نیوټنه ده، د B شمیره 20 میټره ده، او د دواړو په منځ کې چې کوم ګټ دی د هغې کوساین به موږ واخلو، نو د 45 کوساین به واخلو. نو دا به موږ له راکړي 200 او د هغې سره به ضرب کړو د 45 کوساین. نو راځئ چې واخلو د 45 کوساین، نو دغه شو، نو دا شو تقریبا 0.1. نو دغه له چې موږ دی کې ضرب ورکړو نو دی نه به 0 راشي، 0 راشي 2 ځله 2 چې کوم دی نو 14 شو، یو ختمه شوه، نو 140 جوله انرژي د دې ایډ. په دې وخت کې ما A زور واخیسته او دا B مې په ځایګي کې بدلون حساب کړو. خو د هر دوه وکټرو په منځ کې موږ داسې یو پراډکټ جوړولی شو. نو دا زمونږ د کار کولو په یو شي باندې کار وشي، نو هغه به موږ په فزیکس په حساب باندې کاره دا کار موږ څه ته وایو، دغسې حساب کتاب به موږ کوو. په روان ویډیو کې به موږ دا کار وتړو په دغه پورې، یعنی دا چې په کوم شي باندې کار شوی دی نو دا کار په هغه کې څنګه راښکاره کیږي. نو تاسو ته بیا موږ دا ووایو چې دا کار بیا په هغه شي کې د هغه د خوځښت انرژي کې بدلون راشي. نو دا یو تیورم دی په فزیکس کې چې وایي ورک انرژي تیورم ورته وایي. هغه به موږ بیا زده کړو چې د یو شي باندې کار وشو، دا خو ته یو شي کې انرژي ور واچوله، اوس دا انرژي خو به ځان ښکاره کوي. نو دا انرژي ځان داسې ښکاره کړي چې د هغه څیز که روان وي نو د هغه رفتار تیز شي، که ولاړ وي نو روان شي. نو موږ وایو د هغه په کینیټیک انرژي یا د خوځښت انرژي کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه کاره چې څومره کار پې شوی د هغې برابر دی. دغې ته ورک انرژي تیورم. دا به بیا موږ وروستو زده کړو. د خیره